په قبرونو باندې لیکل کول دا مکروه عمل دی. بعض اوقات په څادر باندې یا په سنگ مرمر باندې دا بسم الله ولیکلی شي یا د قرآن مجید آیاتونه مبارکۍ یا د الله جل جلاله ښایسته نومونو نه یو نوم اسماء الحسنا نه یو نوم دا پې لیکلی شوي یا د انبیا کرامو علیهم السلام نوم دا پې لیکلی شوي او دا څادر او دا سنگ مرمر کاڼې دا قبر باندې ولګولی شي یا واچولی شي. نو دغه وخت کې د دې د بې ادبۍ هغه احتمال وي د ځناورو د طرف نه ماشومانو د طرف نه د دې بې ادبي دا کېدی شي. نو دې وجې نه دا عمل دا مکروه دی. همداسې قبر باندې بره کېناستل یا قبر باندې خپه ایښول قدم ایښول په قبر ګرځېدل دا هم مکروه عمل دی او دا د قبر بې ادبي ده.